په ډېر افسوس سره وایو خپل پښتانه ځان ته کم پرسته وایي، ځان ته کم دوسته وایي، ځان ته په خپل تاریخ باندې خبر خلک ځان ته وایي، شپه ورځ لګیا دي د غورځنګ خلاف پروپاګاندا کوي. لږ په د خپلو ګریوانو کې وګورئ، لږ په د خپلو ګریوانو کې وګورئ، په کومه خوله به د پښتونولۍ دعوه کوي، په کومه خوله د خپل وطن د تاریخ دعوه کوي چې ډېر دلته داسې خلک ستا ځان ته د پښتون تحفظ مومنټ ملګري وایي. پر سر باندې زموږ د تحریک دا خولۍ پر سر وي، پر پروفایل باندې د مشر تصویر لګولی وي، لیکن ته چې د فیسبوک آی ډي وګورې دی به د نفرت علاوه بل یو کار نه کوي. خلکو ته به سپکې کوي، خلکو ته به شکنځا کوي، په خلکو کې به پوچ رد وایي. دا زموږ بیانیه نه ده عزیزانو. دلته ساده خلک په دې باندې خطا وځي چې د پښتون تحفظ مومنټ ملګري څومره بد اخلاقه دي. موږ هغو ټولو ته دا وایو چې هر سړی دا عمل کوي دا زموږ ملګری نه دی. زموږ آئین راغلی دی، په دا آئین کې ډېر واضح لیکلي دي چې کم سړی په چاپ سي پر سوشل میډیا باندې پروپاګاندا کوي، یا پر یو هوټل کې پروپاګاندا کوي، یا پر یو تړه پروپاګاندا کوي، دا زموږ ملګری نه دی. که زموږ یو ملګری وي هغه یو غلط کار ویني، یو غلط شی ویني، دی به راځي که دا د علاقې ملګری دی د علاقې په میټینګ کې به د هغه شي نشاندهي کوي او په ثبوت سره به رسوي چې دا شی دی، بیا به علاقه پر هغه شي باندې اکشن اخلي. که د ضلع یو ملګری دی بیا به د ضلع کمیټۍ کې راځي د هغه شي نشاندهي به کوي، بیا به ضلع کمیټۍ پر هغه شي باندې اکشن اخلي. دا طرح که د صوبې ملګری که د مرکز ملګری وي دا اجازت هیچا ته نشته چې پر سوشل میډیا باندې به پوسټونه کوي، پروپاګاندا به کوي. دا یو زموږ ملګری نه دی عزیزانو، دا ټول انتشاریان دي او ورسره دلته نور د یو بل قوت انتشاریان لګیا دي چې دلته په کوټه ښار کې که دلته یو چا په بله پارټۍ کې شمولیت وکړي، که په هره پارټۍ کې شمولیت وکړي کې غونډه جوړه کړله پر دوی باندې بده نه لګېږي، یو خیر خیریت دی. او دلته که پښتون تحفظ مومنټ غونډه وکړله ممبرشپ یې وکړي بیا پر دوی باندې اور بل سي، بیا دوی د پښتون تحفظ مومنټ خلاف پوسټونه شروع کړي چې دا کام خرڅوي، دا بل شی خرڅوي. عزیزانو موږ دا خلکو ته وایو چې د خلکو سره دلته پیسې ورسره وي، مراعات ورسره وي، وزارتونه ورسره دي، لیکن دغه کام نه ورته کښېني. دومره خلک نشي سره راکوړه کولی. د پښتون تحفظ مومنټ سره دا هیڅ نشته، صرف د کام خبره ورسره ده. بیا د نن دا د غوث آباد غونډه د هغه ټولو انتشارانو پر مخ باندې یو کلکه چپلاخه ده چې په دا یخ کې بغیر څه غرضه دا خلک موږ ته ناست دي. دا د پښتون تحفظ مومنټ په بیانیه باندې پوهېږي، دا په سترګو باندې هر څه ویني چې څوک زما دوست دی څوک زما دشمن دی. تر ابده دا کام هیڅوک نشي غولولی. په دا کام کې شعور راغلی دی. نو دا خلک دي دا خپلې پروپاګانډې پرېږدي. او عزیزانو یوه بله خبره ورته کوو، د دې پښتون تحفظ مومنټ د بیانیې خلاف یا د دې د منظمتیا خلاف نن سندی نه دی خنډ. سندیان د دا پښتون تحفظ مومنټ خلاف نه دي لګیا، پنجابیان کم عام ولس چې دی هغه نه دی لګیا، بلوڅ یې مخنیوی نه کوي. په ډېر افسوس سره وایو خپل پښتانه ځان ته کم پرسته وایي، ځان ته کم دوسته وایي، ځان ته په خپل تاریخ باندې خبر خلک ځان ته وایي، شپه ورځ لګیا دي د غورځنګ خلاف پروپاګاندا کوي. لږ په د خپلو ګریوانو کې وګورئ، لږ په د خپلو ګریوانو کې وګورئ په کومه خوله به د پښتونولۍ دعوه کوي، په کومه خوله د خپل وطن د تاریخ دعوه کوي. پښتون تحفظ مومنټ چې نسي منظمه نو دا به د دې وجود نسي پاته، او د دې وجود که نسو پاته موږ دا ویره منو چې دلته به د عمر دپاره د پښتانه خبره بیا څوک نسي کولی.